يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، خير لنا وأمان. أهلا بشهر النور تشتاق كالأبدان، بسحورنا آيات، قرآننا صلوات، فتخشع الأصوات ورقيبها الرحمن. عند الغروب سباق تجري بهم أشواق، للصائمين مذاق. چه لذت زیباتر از این که در خدمت هموطنانت شب و روز بکوشی. تلاش های بی‌وقفت در تامین امنیت اطفائیوی همشهریان راه را برای کاهش آتش سوزی های مهیب و جلوگیری از زیان های مالی و جانی باز می کند. واقعا که تلاش های شبانه روزی شما ستوده نیست. و چه عبادت زیباتر از این که در ماه مهمانی خداوند عزوجل نیز در خدمت هموطنانت قرار داری. السلام علیکم. بخیر د مسؤل څوک ده؟ تاسو یاست د خاص خاطر ان شاء الله موږ د ریاست د وزارت راغلی اسو د پیښو مبارزین او راغلی اسو د نظارت کنټرول کې د تاسو چې د عاجل د ور لګیدنه کیږي عاجل هغه دفع کوي یا کنټرول کوي دا لپاره چې معلومات تاسو واخلو. اجازه ده. فتخشع الأصوات ورقيبها. دا فعاله دي بالکل فعاله دي. دا یو دانه دي دا والده دا والده شپږ درجه أشواق للصائمين. یار اندې دا ماده فی وا صرف جری په جواب باندې صرف وا دا دسه کې مطلب وا خوشی کا دا بستا کا بس دا چې دا پوم والا یو دا فکر پاس ستانه دي چې دا تیر ته بسکه کان تیر بسکه ولې مې څه کړی دي دا دستی په دې درو ته و دا تیر و تاریخه کوم نو څه نه کېدل ته نه دا و تاریخه الته دې به ته شي کنه مطلب اول دا خورو دستی په اتومات دا ګوره یو زما تاسو کې ښه فائدہ خپل کارمندان ته دا کوم محسوس دي ښه دا وغځوي اوار کې دلته تیر بسکه پرې دی ښه تیر بسته دي نور بیا هغه دا ستاو به تعویق نه کنه ها نه تعویق بیا تعویق بیا ها خدا مثلا وخت زیات نشته نه دا خود ګور شو خدای نه نو ترتیب جوړ کړو ته دیو کس کار نه دی بیا کنه په حادثه وغه حادثه کې چې از ځان لته نه هاي کله پیندنه پر مطلب یو دستی اتوماتیک ونی زه خور کی دستی دا یو بس ځکه چې موږ دا سیستمونه تاسو ته لګولې دا د عاجل لپاره خاص چې فایر شيګو یا پاسه یا موټر لرو کو هغه کې بیا د سینې تاوی دي هغه په سر موږ څه کوو د څه قاتلو دا مخکې راغلی دا پکسي دا کړي دي پکسي کې خدا شي نه راځي کنه او نو دستکیږي نو به دا شي نه ما ورته جو دا دا سہولت دی هغه بیا کړی کمپنی نه سيدنا سيد بيصير سيد ګوره امر ته ما زمين اور مې سيد عمري بس ده لسه مختص بيك ده فتنش مساله دا مغمشي تاس هاتي کې چې برخه شي وبو بس فعل کوي نه صرف بوډه استفاده کوي سيد کنه چې کوم څه او سيد څه خو نه لري بسحورنا آيات، قرآننا صلوات، فتخشع الأصوات ورقيبها الرحمن. عند الغروب تو قهرمانی که در میان دود و آتش در بین مرگ و زندگی برای سلامتی سر و مال هموطنان تلاش میکنی و وظایف خطیر را با سپر کردن سینه خود انجام میدهی. توزیع افطاری
در جاده ها با مردم از سوی پلیس اطفایوی چه زیبا جلوه می کند و یک بار دیگر تعهد خدمت با مردم خود را تازه می کند. در این میان قهرمانان مبارزه با آتش سوزی ها دور سفره گرد هم می آیند و خود نیز با دعای خیر روزه خود را افطار می کنند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سپس برای ادای نماز شام صف می بندند و امر الهی را به جا می آورند و به این ترتیب یک روز دیگر خدمت با مردم به پایان می رسد. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه. ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفای وزارت امور داخلی کشور شب روز و رمضان باشه غیر رمضان باشه یکسان از کار ما و بلکه در رمضان و نزدیکای عید با قرب وقتی که یک مراسم که در کشور گرفته میشه با ما زیاد آمادگی گرفته و میگیریم و در این روزا که شما شاهد هستین که سروی وقایع ما از سابق که زیادتر و تماما مثلا در شهرک ها و تلفنپا و مارکت ها و مندوی و سرک ها به همه جای الحمدلله کار میکنن. هر تجار، هر صاحب مارکت، هر صاحب بلاک، هر صاحب شهرک، هر صاحب تانگتیل اینا با خود آلای زدریق باید داشته باشه. فتخشع الأصوات ورقيبها الرحمن عند الغروب.